سوال دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې د لاس د ګناه نه ځان په امن کې کړو. جواب دا دی چې د دې طریقو د دې دپاره حل موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چې یو سړی غواړي چې زما عورت محفوظ شي، نو د هغې دپاره صحیح طریقه چې دی هغه واده کول دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ځوانانو معاشرې ته خطاب کولو په موقع باندې وویل: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اعض للبصر واحسن للفرج. اے د ځوانانو جماعت په تاسو کې چې څوک د نکاح د مشقت او تکلیف طاقت لري هغه د نکاح وکړي، ځکه د دې په وجه باندې عورت محفوظ کیږي او د دې په وجه باندې سترګې هغه هم محفوظ کیږي. سوال دا دی چې زه یو ډریور یم، ټریله چلوم. زه چې کله د کور نه وځم نو په موږ باندې په لاره کې شپې راځي، یوه شپه، دوه شپې، درې شپې. ایا زه به مسافرانه لمونځ کوم او که نه؟ جواب دا دی چې ډریور انسان چې هغه کور نه وځي او یو سورلی یو مال د یو ځای نه ویسي بل ځای له، او د بل ځای نه مال بار کې بل ځای ته، همداسې ګرځي په یو ځای باندې شپې ورځې په یو ځای کښېنئ، نو دا چې څومره ورځې تېروي دا به مسافرانه لمونځ کوي. پوره لمونځ به هغه وخت کې کوي چې دی په یو ځای کې دېره شي، په یو ځای کې 4 شپې په یو ځای، په یو کلي، په یو علاقه کې تېروي. نو ائمه ثلاثه وایي چې 4 شپې په یو ځای کې کوي یا د دې نه زیاتې، نو دی به پوره لمونځ کوي، او چې د دې نه کمې دی مسافر دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله چې 15 شپې په یو ځای کې کوي دی کوربه دی، دی به پوره لمونځ کوي، او چې د دې نه کمې دی مسافر دی. نو لہذا د ټریلې والا چې د یو ځای نه مال وړي بل ځای ته روانې په لاره باندې دی باندې څونه شپې په لاره کې لاړ شي دا به مسافرانه لمونځ کوي. سوال دا دی چې قرآن کریم کې څه فایدې دي؟ جواب دا دی چې د قرآن کریم ډېرې بې شماره فایدې دي. اجمالا دومره ذهن کې کېنوه چې هر خیر دنیا ته د قرآن کریم د وجې نه راځي او هر شر د دې د وجې نه بندېږي. قرآن چې څوک ورسره تعلق قایم کړي د په لاس کې د هر خیر چابي واخیستله او د هر شر تاله یې واخیستله په لاس کې. ځکه قرآن کریم په وجه برکتونه نازلېږي، قرآن په وجه باندې انسان ته هدایت کېږي، قرآن په وجه انسان ته ترقي ملاویږي، د قرآن په وجه په رزق کې پراخي راځي، د قرآن په وجه په عمر کې برکت ورزيږي، د قرآن په وجه د دین امامت راځي، د قرآن کریم په وجه باندې د الله سره نږدې تعلق قایمیږي، د قرآن په وجه باندې د انسان ذهن تیزیږي، د قرآن په وجه باندې انسان په مال اهل کې برکت پیدا کېږي. او په دې علماو کتابونه لیکلي دي، د 100 فایدو نه زیاتې فایدې پکې دي.